د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د تریاکو او کوکنارو د له منځه وړلو پر سر د طالبانو او ځايي بزګرانو او ولسونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. سلامونه. نن یکشنبه د 1615 لمریز کال د ثور د میاشتې شلمه چې له 2026 زیږدیز یا میلادي کال له میاشتې لسمې سره برابر ده. پام وراړوم له یاران ټلویزیون څخه یو تازه خبر ته. د راپورونو له مخې د ارګو ولسوالۍ په تنجلو کلي کې هغه مهال شخړه پیل شوه چې اسلامي امارت ځواکونو د سیمې د خلکو د اپینو او کوکنارو کروندې د له منځه وړلو هڅه وکړه. تازه راپورونه ښیي چې په دې پیښو کې تر اوسه شاوخوا 4 کسانو ته مرګ ژوبله اغوښتې ده. ورته مهال راپورونه وایي چې د اتنجلو اوسیدونکو د دې ولسوالۍ نورو کلیو ته پیغامونه استولي او له خلکو یې غوښتي چې د طالبانو پر ضد اعتراضونو سره یو ځای شي. د راپورونو له مخې لاریونوالو یو شمېر لارې هم لنډمهالې توګه د ترافیکو پر مخ تړلې وي چې بیرته خلاصې شوي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د اپینو او کوکنارو په هر فصل کې دغلته د ځايي اوسیدونکو او د طالب وسلوالو ترمنځ نښتې او تاوتریخوالی کیږي.